سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر ایماڼۍ وایي چې د ولسمشر غني صحت ښه او د پوره ډاډ وړ دی. هغه تېر ماښام د سردار محمد داود خان په روغتون کې د پروستات عملیات وکړ. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. سرګي لاوروف ویلي چې روسیه افغانستان کې په خرابېدونکي وضعیت اندېښنې لري. سعودي عربستان هغو کسانو ته د عمرې ادا کولو اجازه ورکړه چې د کرونا ضد واکسین یې تطبیق کړی وي. وړاندې تر دې دغه هیواد له بهرنیو هیوادونو څخه د ورتلونکو کسانو لپاره د عمرې اجازه نه ورکوله. ولسمشر محمد اشرف غني حسین بخش سفري ته د بریا له امله مبارکي ویلي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړي حسین بخش سفري تېره شپه په مسکو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. د افغانستان بانک د کارکونکي او پخواني خبریال یما سیاوش قاتلین ونیول شو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي امنیتي ځواکونو په کابل کې د وسلوالو طالبانو هغه 11 کسیزه ډله نیولې چې د سیاوش په ترور کې یې لاس درلود.